يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. دا ورستو بل نعمت روان دي چې ثم بعثناكم من بعد موتكم، دا غینه مخکې تمهید په تور باندې الله یو بل واقعه بیان کړل. په دې واقعه کې دوه تفسیر دي او دوه بیانوما. تفسیر دا دی چې موسی علیه السلام کله د فرعون نه فارغ شو او فرعون الله ډوب کو د خپل لښکر سره او لار میدان تیح ته موسی علیه السلام کوهی تور تلاړو، تورات اور لراړو. موسی علیہ السلام الله تورات الله ستاسو لپاره لګلې دی، عمل باندې راټینګ کوي او داو منی او په دې باندې عمل ته تیار شي. دې ټول قوم ویل چې دا کتاب تر کوم ځای نه راوړی دی، دا ملت کوهی تور نه راوړی دی، الله را لرا کړی دی. مې یو تفسیر دار چې دې قوم ویل چې موږ دې نه شو منلې دا خبره چې دا د الله تعالی طرف نه کتاب دی. دا به موږ هله منو لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، اله به موږ منو چې موږ الله ښکارو وینو او الله موږ ته وی چې فرعون مې ډوب کو تاسو لپاره مې دا کتاب راولېګو او په دې باندې تاسو وس عمل وکړئ، په دې باندې ایمان راوړئ او دا تاسو د ژوند لپاره دستور دی. نو الله به راته وی او الله به موږ ښکارو وینو او د ایمان بالغیب نه منکر شول، په ایمان بالغیب باندې کافر شو. الله خو زموږ د غیب ایمان دی چې الله موږ نه دلیدلې موږ منو، دوی په ایمان بالغیب باندې کافر شول. چې کافر شو نو فاخذتكم الصاعقه. دې تفسیر داسې کوي چې الله تعالی په کوهی تور راوچت، کوهی تور په الله راوچت، د تور غر په الله راوچت کو علمنه کنه منه. نو دیو دم سجده وکړه او سجده وې داسې وکړه چې په یو سترګې سجده کول ازمکه ته او د بل سترګې د غر ته قتل. په دیو ځوان يهود کاګه سجده لګي، يهوديان اوس پوری داوی طریقه دا چې دې سجده لګي داسې کاګه غوني او د یو سترګې بره ولاندې په دې طریقه باندې ابي سجده لګي. دا تفسیر علماء وکړه، خدا کمزوري په دې باندې دی چې دلته کې الله فرمایي ثم بعثناكم من بعد پیدا واپس راو ژوند کړی او دلته خو مرګ نه دراغله. کوهی تور چې کله الله راوچت کو و اذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ذله راغره پریوزی ورا پریوته نه څوک مړ نه دي چې نه دي مړو معلومه دا شو چې دا واقع جدا ده او دا د بعض بعد الموت دا واقع جدا ده. او اصل کې هغه واقع ده سره دیم تفسیر ده چې موسی علیه السلام چې واپس کړ د تور نه راغی او د خلکو د سخی عبادت کړو نو دی خو شرک کړی دی، مرتد شوی دی. موسی چې الله زما د قوم خدا ګناه کړی دا د بسنګ توبه باسي نو الله ورته ویل چې توبه هم دقه ده چې د ځان سره کسان راول کوهی تور ته او هغه ځای کې به توبه درته خیمه چې داخله کې اجتماعي توبه باسي. نو موسی علیه السلام د خپل قوم نه او یا کسان منتخب کړل او د بوتل کوهی تور ته. نو دا تور ته دوزل موسی علیه السلام تله دی، یو ځل یوازې تله دی په تورات پسې، دا په دویم ځل باندې مسلاړو د ځان سره او یا کسان بوتل تور ته. الته چلال ابن کثیر روایت ده موسی علیہ السلام باندې ورېز راکته شو، په دې ورېز کې پټ شو او وਹੀ براله لکه څنګه چې په نبی علیہ السلام د وਹੀ مختلف کیفیتو. یو کیفیت بداو چې سلسله الجرس داسې د ګمري ونی आवाज براغه او دا به وਹੀ و نبی علیہ السلام دا आवाज ما ډیر درون پرې وته، کله به دا आवाज ختم شو نو دا به وਹੀ راغلی و ما ته خبر یاد شولې. دا کیفیت د نبی علیہ السلام تیر شوی دی. یو کیفیت دام دی چې نبی علیہ السلام خوب ولیدو. دریم نمبر کیفیت دا دی دوی النحل، لکه څنګه چې د شاهدو مچي دا شور کوي شور، نو په دغه طریقه باندې به شور شروع شو چې کله به شور ختم شو نو دا به پیدا کړي وا او یا به فرشته په خپل باندې را لاله شکل کې لیدلې ده. نو د قشانی موسی علیہ السلام چې کله وحی راتله نو ورېس کې پټ شو. کله دغه کیفیت ختم شو نو راغ خپل ملګرو ته وی چې الله ما ته د توبې هغه طریقه راو خدله چې کوم خلکو د څخه عبادت کړي دي نو هغه نور خلک براولي دا بمړو کې بس تاسو به توبه قبول شي. دې خلکو ول دا وګوره موږ تاسو راغلی په کار د الله موږ ته خپل باندې وي او الله راخکارش موږ خپل سترګو باندې ووینو. دا خبره کله چې موسی علیه السلام ته دی وکړه نو دی په ایمان بالغیب باندې منکر شو حقیقت کې. نو الله تعالی ورته غوسه شو. موسی علیه السلام هم ډېر ورټل چې تاسو ډېر ځد بیکاره خلک یې. الله تعالی خو د پیغمبر نه بغیر چا سره خبرې نه کوي. موسی علیہ السلام سره خبرې کړې وي نور تاسو خبرې نه کوي. نو الله تعالی په دې باندې د اسمان نور راولېګو او بل چغم پیراله جبريل په چغم وهله ورم راغی او دا وسې زله شلم شو او تکلیف ورته ملاو شو ځکه سړی سې زله کېږي خو تکلیف دی ورته د ایمان بالغیب نه منکر شو. مخکې چې ابو شرک کړو
نو پاغي باندې د قتل سزا او عدالت دی بیاش د ایمان نه منکر شول بیا الله ول سزا ورکړه چې پیراله اور پیراغه نو موسی علیه السلام بیا الله ته سوال شروع کړ الله داخله خو ما ځان سره واستلې دي او وی چې الله تعالی کستا خو بل ځای دا وفات کړی خودلته مو وجنه او ځکه کله واپس لاړ شم خلک وو چې دا خو زمونږ مشران دي دا خو زمونږ مشران خلک دي د هر قبیلې نه کسان را ټولګړو مشران نو ما ته وو چې دا کسان دي بوتل التدی وجل زما په دعوت کې هم نور مشکل راشي لہذا الله د خلک را ژوند کا نو موسی علیہ السلام په دعا باندې الله تعالی دا مشران واپس را ژوند کړل دا واقعا د هغه اویا کسانو دا تفسیر راجح تفسیر دی نو اذ قلتم کله چې ویل تاسو یا موسی علیہ السلام لن نؤمن هرگز من ایمان نراوړو من یقین نکول کستا په خبره باندې لن نؤمن لك هرگز من ایمان پتا باندې نه مکمل کیږي لن نؤمن لك هرگز من ایمان پتا باندې نه پوره کیږي یا لن نؤمن لك هرگز من ستا په خبره باندې یقین نشو کوله حتا نر الله حتا چلا وینو جهرتن بالکل خارا الله بخکار وینو نو په دنیا کې الله سوق لیدل شي موسی علیہ السلام صلی الله خبري وکړي چې خبري وسره الله وکړي نو موسی علیہ السلام دا الله خبر ډیر زیات خن ورکو چې خونه ورکو ربي ارني انظر اليك الله ما تزان وخای چې تاوینم موسی علیہ السلام تعالی وی چې لن ترانی تمانش لیدلې او د دنیا سترګې لا تدرکه الابصار د دنیا سترګې الله لیدې نشي د دنیا په سترګې دا طاقت نشته چې الله ویني موسی علیہ السلام بیا هم ډیر خواهشون الله وتعالى ټیک دا ته دې غر ته وګورا کدی غر زما د تجلی برداشت کړل ته هم برداشت کې او چې غر زما تجلی برداشت نه کړل ته هم نشي برداشت کولای نو الله تعالی غر ته تجلی وکړه فلما تجلى له جعله دكا وخر موسى صعقا کله چې الله غر طرف کار شو غر ټوټه ټوټه شو موسی علیہ السلام بیهوش شو ډېر hebat توجنه ځکه دا غر چې ټوټه ټوټه شو موسی علیہ السلام نه بیهوش راغله نو الله تعالی خو په دنیا کې څوک لیدای نشي هو قیامت کې به مسلمانان ویني حدیث مبارک کی راضی انکم سترون ربکم یوم القیامه کما ترون القمر ليله البدر لا تزامون فی تاسو د قیامت پر ورځ باندې خپل وی نه لکه څنګه چې د سوار لسمه سپوږمۍ وی نه هیڅ مشکل پکې نه محسوس وینو الله وی نه تاسو وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره قیامت او جنت کی وسمه خو تر او تازه خپل رب ویني او دنیا کې نشلی دی لن نؤمن لك هرگز من ایمان نراوړو پتا باندې یقین شو کوله پتا باندې حتا نر الله حتا چې من الله وینو جهرتن خخکارا نو تاسو منکر شوي فاخذتكم الصاعقه ونی و تاسو لرا زلزلې او چغي فاخذتكم ونی و تاسو الصاعقه تندر او زلزلې او چغي چغه د باندې رالاله اخذتكم ماناس تاسو پلاران وانتم تنظرون تاسو ورتکتل ستم قتل انتم تنظرون الى الصاعقه تاسو له تندر تکتل چر روانو تندر روانو تاسو ورته قتل یا وانتم تنظرون تاسو یو بل تکتل چې یو مریدا د خاطب بل امر یو بل ځن کدنم لیدو دادا او یا وانتم تنظرون دا معنا دا وانتم تنظرون اثر الباقي في اجسامكم دا غیا اثر باقی د تاسو بدن کښتا کله چې دی واپس الله تعالی جوړ کړل او واپس الله صحت لور کو واپس الله جون ور کو دی ور هغه اثرات باقی د په بدن کې ول که څنګه چې سړی وسوځینو د انسان د سکین او د پوسټ کې داسې بل شان بیا ښکارینو دغه اثرات په دې کې باقی ده نو تاسو قتل ځان تا واغ اثر تم قتل ثم بعثناکم بیا منګرا ژوند کړی تاسو ثم بعثناکم بیا منګرا ژوند کړی تاسو من بعد موتکم استاس تمر نواد دمر نباد ما پس را ژوند کړی لعلکم تشکرون دې لپاره تاسو شکر وباسئ د دې نعمت شکر وکړئ چې الله د لبیا ژوند درکو دا چې کله بچا باندې ډېر غټه بیماری تیر شي او د بیماری نه بعد را پاسيږي او روغ صحت ورته ملاوي شي او په دې بیماری کې یو چاته پسخيږي بل چاته پسخيږي بیا روغ صحت نو بیا د الله ډېر شکر وباسي او ډېر خوشاله چې ګور الله تعالی مال دمر نباد بیا ژوندون راکو دې الله دمر نباد ژوند ورکو دا اللہ فرمائے چې تاسو لمه د مرګ نه بعد بیا ژوند ورکو حالانکه سورۃ الانبیاء آیت نمبر 95 باقی کې براشي چې وحرام علی قريه اهلكناها انهم لا يرجعون چې دا زمون قانون دی چې کله مون یو کله مړکو هلاکه کو نو قانون دار چې دی واپس دنیا ته ناراضي او چې
شي واپس په دنیا کې داغه ژوندون نشته بلکې دا په قبر کې الله را ژوندې کې حساب کتاب د پاره او اصل ژوند بیا د آخرت دی او تاسو مخکې ویل چې دوه ژوندونه دي او دوه مرګونه دي دا خو ردی درې مرګونه شو او درې ژوندونه شو بیا دا غي جواب دی چې دا موت او مرګ په دوه قسمه دی یو ته موت د اجل وي د نیټه مرګ او دویم نمبر موت د عقوبت او د سزا دی د دوی د مرګ د نیټه مرګ نو چې جبريل عليه الصلاه والسلام نبی عليه السلام مال راغې او دا د اوسه ماته ویل چې الا ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها چې انسان به دا وخت پورې نه مري د سو پورې چې خپل رزق خپل دانه نه مکمل کړي نو هغه مرګ د عقوبت هغه د اجل مرګ دی اخو یو پر راضي حتی چې مقتول کوم چې ملک له شي شهید دی یا اسه چا ظلمن ورکو یا اسه چا ملکو داغه باره کې زمدا قدر چې المقتول میت باجله دا مقتول په خپل نټه باندې مري دلته چې دا کوم مرګ دی بیا ژوندون نظام موت دا عقوبت او د سزا دی د الله تعالی د دې ایمان بالغیب نه د انکار کوجو په دې باندې مرګ راوستو نو دا ولا سزا الله ورکړه او د سزا په تور باندې چې الله تعالی کوم مرګ چاله ورکی دا غي ژوندون بیرته شتاغه حق دی ورستو براشي چې یو پیغمبرو او دا قوم هم دغه شانې الله وفات کوټول او بیا غ دعا وکړه لکه حضرت حزقیل علیه السلام بارک راضی چې دا پیغمبر دی داغه په دعا باندې خپل قوم بیا را پاسولې شوی دی او د موسی علیه السلام او یا کسان د قوم دم د مرګ نه بعد بیا را پاسېدلې دي د حزقیل علیه السلام قوم هم د مرګ نه بعد بیا را پاسېدلې دي او دا موت د اجل نه دی بلکې دا موت د عقوبت او د سزا دی دا معنا شو ثم بعثناکم بیا موږ را ژوند کړی تاسو من بعد موتکم ساز د مرګ نه بعد لعلکم تشکرون نه لپاره شکر وباسئ وزلل علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون دا شپږم نمبر نعمت اوم نمبر نعمت تذلیل الغمام دا ځان نعمت ده او انزال المن والسلوى دا ځان نعمت ده لوی لوی نعمتونه دي د دې نعمتونو شان دسیو چې کله بنی اسرائیل میدان تیه تلارل د چا کور نشته چا کوټه نشته اوار میدان ده او میدان تیه توري سینا په دې کې چې کله دی پریوتل د خپل آباد کورونه راوتلې دي په مصر کې هردي مزه وی التکه د مصر خوده سي آباد وطنو ونی بوټي پکې وي وب پکې وي میوه پکې وي دلته خپو دي خپداو چې دلته کور نشتا خوراک نشتا وب نشتا دلته بسنګ وخت یې ټیک د دشمنه خو هلاک شو خودي بوس جون څنګه تیری نو الله ولدا هر څه تنظیم کو دومره خپل تنظیمات الله ولا وکړل چې دومره تنظیمات او دومره نعمتونه په بل قوم باندې دي شي لکه په دې میدان تیه کې چې بدی بنی اسرائیل باندې وشو یو دا چې الله په ورېز را سورې کړل تذلیل الغمام غمام سپینی ورېز ته ویل کېږي چې چا پاکستان نه بنديږي ورېز قسمه قسم ورېز کله کله تور ورېز راشي نو خلک پکې تنګيږي مازیګرم چې راشي نو بس تک تور شپه بیا ښکار کېږي یریږي خلک چې سينو دینه چرته عذاب راشي تندر پکې نه د سپینه ورېز او مزیدارا خسته خسته هواګانې پکې چلیدلې ویل دا تاسو د ورېز د نور د تپ نو د دوب نه تاسو بچوي ګرمي بنې خولي هوا چلیدله باران نشتره ور او دارنګ نور نشتا دا د الله تعالی طرف نه غټ نعمت د کور تنظیم ورلوش دویم نمبر روز د خوراک تنظیم پر کار دی نو د خوراک د پر الله تعالی من او سلوا دا الله نازل کړل د نازلولو معنی دا نه چې دا د اسمان دراتل یعنی په اسماني تدبیر شو اسماني تدبیر الله بر ده په دې وجبانی نسبت الله ته انزال کیږي چې الله را نازل کړي نه الله تعالی داغه تنظیم کول کو سورته حدید کې براشي چې وانزلنا الحديد ما وسپنه نازل کړي د وسپنه خدای اسمان نه راځي وسپنه خو پزمکه کې دا په اسماني تدبیر باندې پیدا کیږي من او سلوا من او سلوا دا من دي تورنجبین ورته ویل کیږي تورنجبین دا په دې یخو علاقو کې په بازي بوټ باندې د شپې کیږي او سپین شان خوب ونه ماده ده په دې خونانو مونانو کې په دې کې کیږي اکثر من ورته ویل کیږي او سلوا دا مرزانو دا ګوره دا خو ډېر ګرمه علاقه و دا میدان تیه ډېره ګرمه علاقه و ځکه د ګرمۍ د وجې نه خو الله تعالی په سورې راوستو ورېځې پرې راوسته په دې ګرم وطن کې الله د یخ وطن او د یخ موسم هغه من او ترنجبین الله دې ته فراهم کړل او دا د دې سره الله تعالی خصوصي ښېګړه وه چې دلته نه کېدل الله ولا وکړل او سلوا مرزان دومره وو لکه دا یو
تفسیر خو پدې کې دار شي دا بول دا شان تیار راتل تیار خوراک براتلو دویم دا چې نه الله ډېر پیدا کړل لکه څنګه چې په کور کې چرګان سړی ساتي په پنجره کې یا په کور کې نو په معمولی مشقت باندې غرانی سره ګمنډ بسې وی راوي نیس دا مرزان ډیر زیاتو دا خوراکونه دوی کول دا منو صلی الله ودا د الله تر طرف نه بل احسان شو د دې سره سره د وګو تنظیم کله چې خوراک دوی شروع کړو د خوراک څخه چوبنه خوراک نه تیریږي او وبخو پکار دي د غسل لپاره پکار دي د کپړو لپاره پکار دي عام تنظیم د لپاره مبډر ضروری دي موسی علیہ السلام ته ویل چوبه پکار دي وإذ استسقى موسى لقومه کې براش چې موسی علیہ السلام دعا وکړه الله تعالی وب پکار دي نو الله تعالی ورته ویل چې دې وکړه د لاټې د راکانې وها دینه به دولس چینه راشي د دولس چینو تنظیم الله وکړو هغه د وګو تنظیم وشو د کور تنظیم وشو د خوراک تنظیم وشو دا غټ ضرورتونه دي غټ ضرورتونه هغه الله تعالی ول پوره کړل دې سره سره یو بل ضرورت د انسان د کپړو دی د انسان چې کله د حیا خو د انسان فطری صفت دی بربن او لغړ انسان ګرځیدل دا خو د حیواناتو طریقه ده د دوی سره الله د سه تعاون کو د احسان وسره کو چې د دوی دا کمې جامې وي نو کله به چې ماشوم غټېدو د جامې به سره غټېدلې د جامې به سره قشانې غټېدلې چې کوم جوړه اغوستي وهم دغه جامې دي جامو ته د دې ضرورت نه دراغله یعنی دا یو شی نه دی پاتې شوی چې د انسان دی ورته ضرورت وي الله دې ورنه ورکړي دا سي پناز باندې الله دلته وساته په دې مینانتي کې خدای باوجود دومره زیات نافرمانی د الله وکړلې چې اخر ته الله تعالی غرواله واغستو دا غره خلکو ځکه الله وسدا انعامات کول غره خلکو چې غره خلکو الله وسره دا تعاونونه کول لکه زمون امت غره زمون سم الله دې تعاونونه کړی دي الله د رمضان میاشت را کړی دا د من سلوان ډیره زیاته بهتره ده الله د قدر شپره کړی دا د زرو میاشتونو د غي عبادت غره ده دا غي ډیره زیات غرواله دي او دا چې زمون یو عمل الله تعالی په لس باندې بدلی جمر الله په ویش باندې بدلی یو مزدا ټول زمون سم د الله ډیر انعامات دي خو بنو اسرائیل قدرونه کو الله تی مشری واغستلو زمون دی امت له ورکړه دا قبله بدل شولا او بیت الله شریف مستقل قبله وګرځیدله دا انعامات په دی باندې وشول دوی دا قدرونه کو نو سزاګانی ول الله تعالی ورکړلې وزللنا علیکم الغمام منصور کو پتا سبحانه وریز پینوریز وانزلنا علیکم المن والسلوى پاسمانی تدبیر باندې موږ نازل کړ پتا سبحانه المنّا ترنجبین من احسان ته ویل کیږي اندر باندې الله د احسان په تور باندې داخې غلا وکړه د من یو مشهور معنا ترنجبین دا دې سره سره یو معنا د دم شوی دا چې من عسل ته ویل کیږي شهد ہوتا دا شهدو دا معنی تفسیر وکړل چې دا شهد دی او سلوا مرزان نو مرز او دارنګي شهد بدی خړل د خپل خوراکو او دلته ګوره الله تعالی د سلوا او د مرزانو تنظیم ورلوکو علماء لیکلي دي چې دا د غوخي الله تنظیم زکو کو چې الله د چا سره خېګړه کوي او الله چا لمل مستیا ور کوي دا الله مل مانو نو هغه لمل مستیا د غوخي ور کوي لکه د غټ اختر پرز باندې د مسلمانانو د الله مل مان دي باقی د حدیث کرا غلي دي چې دا د الله مل مستیا د نو په د ورځ باندې هم سروي لالو غوخه د مسلمانانو خوري د الله طرفنا یو مل مستیا ده او دویم نمبر دا چې حدیث د مسلم شریف کې دی چې مسلمانانو جنتیان کله جنت تلل شي د صاف پټیم کې نشتبه الله ول د میانو د جګر نه ور کوي دا مغخه ده بنی اسرائیل چې کله لال توري سینا ته التم الله د غوخه تنظیم ورلو په دې جنا علماء اصل په ضیافت کې غوخه ده یو سړی قسم وکي جزاء الله دې زما قسم چې طالب د سم المستیا در کوم چې د سم المستیا بچا هیڅ چاله نه ور کړی دا سه تاریخي المستیا بستا کوم نو کدا ول صرف چرګلال کو یا صرف مرز او مرغې ولا لاله کول او صرف غوخه پیو خړلا دا په قسم کې نه هنس کیږي ځکه د خپل قسم پوره کو د غوخه نه بل خشه نشته مل مستیاک د دې سره سره د منن دریم تفسیر علما وکړل چې منن دا د نرو ډوډۍ ته ویل کیږي لکه څنګه چې دا پین وړدي د ډوډۍ ته هم من ویل کیږي من او سره نان لري احسان نو د الله احسان سلوا مرسته ویل کیږي عربی کو ورته تویره سومانا وی تویره سومانا دا مرزان دي عام طور باندې په دې علاقو کې ملاوي د الله تعالی په دې باندې نازل کړلو انزلنا او موږ نازل کړل علیکم پتا سبحانه المنّا ترنجبین وسلوا مرزان د منن یو بل تفسیر هم ده دا خریړی خو تاسو پیژنې خریړی کوم چې په دې
غرونو کې کیږي خریړو ته هم من ویلې کیږي مسلم شریف کې حدیث ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الکمأۃ من المن کمأ په عربی کې خریړی ته وایي الکمأۃ من المن او ماؤها شفاء للعين د دې خریړو د اوبو د سترګو لپاره علاج دی سترګو د چا چې سترګې خرابي خوښوي یا دا کم اوبتی زی اوخ کډه زیاته کوي داغه لپاره د خریړو صفا اوبو چې څوک استعمال کوي رسول الله فرمایي الله شفاء ول ور کوي نو دا وی خریړی امن دي یا په دغه طریقه باندې الله تعالی پیدا کول وسلوا مرزان کلوا قلنا لهم کلوا من قلت الخري من طيبات ما رزقناكم من طيبات ما پاکها رزقناكم چې موږ تاسو درکړي دي طيبات څه ته ویل کیږي طيبات هغه ته چې د حرمت نم پاکي او د نجاست نم پاکي حرمت نه پاکي چې الله تعالی حرام کړی نه د نجاست نه پاکي د انسان طبيعت مني طيب هغه څه ته ویل کیږي چې حلال هم یو او دارنګي د انسان طبيعت هم مني کله کله څه خوراکي بعضي خلک نه کوي خو خوراکي نشي کولای لکه یو با خادمه خو پیژنې خادمه مبارک راضي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس د حضرت خالد سره ناس رضی الله عنه نو خادمه ولا راول شولا د کورنا ململ پخلی شوی د خادمه پخشوی دا وغیرہ ولا پلیټ کې پرته د نبی رسول الله چې وکړه الله سي دغه په او وګم چورته خلکو یاره پراغه شاته شوتي نو حضرت خالد بن ولید رسول الله علیه حرام ده نو ورته نه خالد حرام نه ده خو زما خو نه ده حرام نه ده حرام وتل خو خمره طبيعت منه کې نو خالد ما ته راوغه سره ټوله مې خړله ګوره خالد بن ولید خادمه یې خړله نبی رسول الله نه خړله نو دا باج زونه خو حلالي خو د انسان طبيعت نه مني امام شافعي رحم الله مسلک والی خو په مینه باندې خوري عربي خو په مینه باندې خوري ډېر خلک خوري نو مکروه موږ ته مکروه وایو حنفي مذهب کې دا مکروه ده او مکروه په دې معنی چې نبی رسول الله نه ته خړلې چې نه خو کړو مکروه ده او حلال زکه ده چې صحابه کرام استعمال کړی دا نو طيب ورته نه ویل کیږي من طيبات ما رزقناكم پاکه چې موږ تاسو درکړی دي او من سلوا دوانه طيب دي ځکه چاته مرزان ملاويږي خو په مینه باندې خوري او دغه شان تورنجبین خریدي د خلک په مینه باندې خوري وما ظلمونا د دې سره سره دا الله تعالی چې کله په دې نعمت وکړو یو سو حکمونه او توکل چې یاد ساتي ګوره دا مرغۍ به تاسو ته ملاويږي هر وخت دې سره سره به دا تورنجبین تاسو ته هر وخت ملاويږي لہذا تاسو په دې کې ذخیره نه کوي ذخیره اندوزي به نه کوي بس تیار خوراک به ملاويږي دوی ډیر زیات کمزوري ایمان والاو نو یقین کم یقین ایمان کم ځکه خو یو دم هغه د سامری د سخی په لیدو باندې یو طرف ته منکر شول بیا په تور کې بیا منکر شول دای بیا چې کله دا سيزونه ولیدل ډیرو او دا ډیر مرغې به ولیدل نو بیا ته ټینګې دي نشو چې دا سبا نه بیا نن خو ونی ولې خو سبا نه نو سبا د پاره ذخیره شروع کړله دا وخت پورې چا ذخیره نه کولې دغه ټیم پورې بچا چې خوخه مخه په خوله بس یو شی به حلال کو پورن به خړو دا ډومبه ایجاد بني اسرائیلو کو چې یو شی ذخیره کو او دا د ذخیره دا شی دا غونه شروع شو نو غوخه په لومبي ځل باندې ښه ولا ځکه چې مخکې غوخه چانه ذخیره کړو ښه کېدم نو دی په ول ځل باندې ذخیره کړله کې خودله نو هغه ښه ولا ورته نو الله ورته ویل چې ګوره دا به نه کوي یو کوم کړل نو بیا به دا نعمت ورنځه اخلمه یو خدا چې ذخیره وکړه یو حکم ادامات کو دیم دا چې ورسته صبر نه کړی په دی باندې ټینګ پینشول کله اول ذخیره کوله نو چې ذخیره کوله الله ته خپشو نو به زړه ورته وو زړه ورته کلو وو په بے صبرۍ باندې موسی علی السلام ته ویل چې نور نشو خړلې نو الله تعالی انعام واپس واغستو الله وی دا ظلم دی په موږ نه کو پزان باندې وکړو ځکه دوی ته خوراک ختم شو او دا غنه بعد الله ورته چې زئی په دې خار کې وزن لېوي به وکوي زمیدار شروع کوي او سبزیانی کوي او خوراکونه کوي نو په دې طریقه باندې ذلیل شو وما ظلموا دي ظلمونه کو نه په موږ باندې دي ظلم په موږ باندې ونه کو ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دي پزان باندې ظلم کو ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دی پزان باندې ظلم کو